سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ واوسئ. دوستانو بیا هم د پښو حرکت د سول د ولسي حرکت د غړو شروع سو. دا ځلې حرکت د تیر په څیر نه دی لکه له هلمنده چې تر کابل راغلو او داخل د کابل په ښار کې موږ په پښو ګرځېدلو، خو دا ځلې تفاوت په دې کې دی چې هلته په پټو پښو باندې راغلو او په پټو پښو ګرځېدل. دا ځلې په لوڅو پښو تر مزارې پورې ځو او د افغان ولس د ویښونې لپاره هڅه کوو او د افغان ولس د یو ځای کولو لپاره زیار باسو. اوس فعلا خو زموږ معلوم ملګري رسمي چې معلوم دي د 15 کسان لڅې پښې او نور پټې پښې، اما فعلا نور کسان هم ډېر زیات دي چې تعداد یې تر دې شو رسېږي چې پښې لڅې دي. اما وروسته به دقیق معلومات درکړو. د یووالي لپاره غږ پورته کوي نور